پاکستاني ځواکونو د افغان مهاجرینو ازارو وهل. ټي ټي پي 8 پوځیان هلاک کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د ټي ټي پي بریدونو کې 8 پوځیان هلاک شوي. د پاکستان سرچینې وایي تېره ورځ د پنجاب، وزیرستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ټي ټي پي د بریدونو له کبله 8 کسان هلاک شوي دي. د سرچینو په خبره د پنجاب په دیره غازي خان ولسوالۍ تونسي شریف سیمه کې چې د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې پکې د پوځ 3 کسان هلاک شوي دي. هممهاله د خیبر پښتونخوا په دیره اسماعیل خان ولسوالۍ په درابند سیمه کې وسلوالو د یو موټر په وسیله د پاکستان د ځانګړو پوځیانو پر موټر برید کړی چې له امله 3 پوځیان هلاک دي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې هم د پوځیانو پر پوستي برید شوی چې د سنایپر ټوپک په مرسته یې د یو عسکر په نښه کړی او ځینې مالي زیانونه هم راوښتي دي. تر اوسه پاکستاني چارواکو رسما د پیښو د پخلي یا رد په موخه څرګندونې نه دي کړې. بلخوا د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي چې پاکستان د اپریل له پیله د کډوالو اخراج بهیر کې نږدې 50,000 افغان کډوال ماشومان ستانه کړي دي. یاد سازمان زیاته کړې ده چې دغه ماشومان له پاکستانه د ایستل شوو وروستیو 480,000 افغان کډوالو لویه برخه ده چې د زیاترو عمرونه له 15 کالو کم دي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د افغان ماشومانو د ناروغیو، خوړو، سرپناه او له کورنیو د جلا کېدو او یا ورکېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د دې وړاندې راپورونه ورکول شوي وو چې د تورخم کډوالو کمپ کې په لومړیو اونیو کې 12 ماشومان زیږېدلي دي چې د مور او ماشوم د روغتیا په اړه هم اندېښنې پیدا کړې وي. که څه هم یاد سازمان وایي چې له تورخم او سپین بولدک راستنېدونکو ماشومانو ته د مرستو برخه کې هڅې روانې کړې دي، خو د بودیجې کمښت له امله نه توانېږي چې پوره مرستې چمتو کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.